سلامونه قدرمن اوریدونکو د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست د مینه یوټیوب چینل څخه. په سر کې هم د روژې مبارکه میاشت دی، د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارک وي. ولسمشر غني وایي طالبان د روژې مبارکې میاشتې په درناوي وربند وکړي. ولسمشر غني یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د روژې په مبارکه میاشت کې وربند وکړي. نوموړي د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت په خپاره کړي پیغام کې ویلي چې روژه د یو بل د زغملو مهربانۍ او انسان دوستۍ میاشت ده. نو طالبانو ته هم پکار ده چې د افغانانو پر وړاندې خپله روانه جګړه پای ته ورسوي او اوربند ته غاړه کیږدي. ولسمشر غني همداراز په دې ویډیو پیغام کې د افغان ځواکونو له سرښندنو ستاینه کړې ده او پر دوی یې غږ کړی چې د روژې مبارکې میاشتې په ورځو او شپو کې دي د خپلو خلکو د امنیت لپاره هڅې ډېرې کړي. ولسمشر په خپلو څرګندونو کې له دیني علماو هم غوښتي چې په خپلو بیانونو او ویناو کې خلک سولې ته وهڅوي، د جګړو په کمولو کې خپل رول ادا کړي او خپل ولسونه د یو بل لاسنیوي او مرستې ته راوبولي. سرور دانش وایي د مصالحې شورا طرحه د منلو نه ده، نفاق او ناندرۍ به جوړې کړي. د ولسمشر دویم مرستیال وایي د ملي مصالحې عالي شورا له لوري د ترکیې کنفرانس لپاره توحید شوې طرحه د منلو نه ده. نوموړي پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه په خپرې کړې کتنه کې ویلي چې دغه طرحه یې لوستې او په هغه کې بې شمېره نیمګړتیاوې لیدلې دي. د دانش په وینا د یادې شورا له لوري وړاندیز شوې طرحه تر ډیره د یو قوم، یو ګوند او ظلمي خلیلزات لیدلوری وړاندې کوي او په هغه کې د هیواد د هیڅ بلې ډلې او ګوند نظر ته درناوی نه دی شوی. دانش زیاتوي چې په دې طرحه کې صدارتي نظام ته لومړیتوب ورکړل شوی دی او په حقیقت کې هڅه شوې چې د افغانستان حکومت د دوو قومونو ترمنځ وویشل شي او د بل هیڅ وګړي پروا نه ده ساتل شوې. د ولسمشر دویم مرستیال دغه راز وایي چې د افغانستان شرایط پارلماني یا صدارتي نظام ته نه دي تیار او د دې طرحې ارمانجن باید په دې خبره سره خلاص کړي چې په افغانستان کې د جګړې ختمولو ته اړتیا ده، نه ویشلو او ټوټې کولو ته. هغه زیاته کړې چې د ملي مصالحې عالي شورا وړاندیز شوې طرحه باید لغوه کړل شي. له سره دې نوې طرحه جوړه شي چې هغه د افغانستان د واقعیتونو، روان وضعیت او حساسیتونو پر بنسټ جوړه شوې وي او دلته د روانې جګړې د ختمېدو سبب شي. د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر عبدالله وایي د روژې په مبارکه میاشت کې باید د جګړې ټولې خواوې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي حل هڅې وکړي. بغلان کې د هوایي بریدونو پر مهال 15 طالبان ووژل شول. دفاع وزارت وایي تېره ورځ هوایي ځواکونو د بغلان ولایت د دهنه غوري ولسوالۍ په سرخ ګوتل او بالادوري سیمو کې طالبان په نښه کړل چې په پایله کې 15 طالبان ووژل شول، 3 تنه ټپیان شول، وسلې او تجهیزات یې له منځه یوړل شول. د دفاع وزارت خبرپاڼې له مخې هلمند کې د هوایي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې هم 12 طالبان وژل شوي. د بلوچ مجاهدینو ویان میجر ګهرام بلوچ سهون نیوز ته رالیږلي خبرپاڼه کې د پاکستان د څارګرې ادارې د جاسوس سمیر سبزل د وژلو مسؤلیت منلی. ګهرام زیاتوي چې سبزل د ISI ګمارل شوی جاسوس و، دندې د بلوچ فعالانو وژنه او د بلوچ سوداګرو د کاروانونو او شتمنۍ لوټول او اخلاقي فساد خورول و چې له پخوا د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکي غورځنګ د انقلابي محکمې لخوا د سبزل د وژلو حکم صادر شوی و. د انقلابي حکم مطابق تېره شپه د تربت سیمه کې خپل کور کې زموږ د جنګیالۍ لخوا ووژل شو. راتلونکي هدف د سبزل د ټولې ډلې له منځه وړل او د هر هغه جاسوس وژل دي چې د بلوچانو له انقلاب سره خیانت کوي. د پېښور سترې محکمې د بشري حقوقو فعال ګلالۍ اسماعیل د پلار پروفیسر محمد اسماعیل د خوشي کولو ضمانت منظور کړی دی. د هغې لور او د بشري حقوقو فعال ګلالۍ اسماعیل د اپریل په 12 پر ټویټر لیکلي چې د پلار ضمانت یې په همدغه ورځ منل شوی. پروفیسر اسماعیل یو ورځ مخکې په دې تور ونیول شو چې له بهرنیو هیوادونو یې پیسې اخیستي او د ترهګرو ډلو مرسته کوي، خو نوموړي دا تورونه بې بنیاده بللي دي او زیاته کړې ده چې د لور د مبارزې سزا ورکول کیږي. امریکایي جنرال وایي په 3 اونیو کې هم د پاتې سرتیرو ایستل ممکن دي. امریکایي پوځیان وایي په 3 اونیو کې هم له افغانستان د سرتیرو ایستل ممکن دي. د امریکایي پوځ لوی درستیز جنرال جیمز ماکانویل په یوې مرکه کې ویلي که امریکایي حکومت وغواړي په 3 اونیو کې هم له افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو ایستل ممکن دي.
د په خبره په سیمه کې د امریکا ټول میشت پوځي قومندانان باید هر احتمالي اقدام ته تیار وي. نو له همدې امله دوی دا پلان هم لري چې د بیړنیو وتلو په صورت کې په کومو اقداماتو لاس پورې کړي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن او د سپینې ماڼۍ ځینو چارواکو په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د مې تر لومړۍ نیټې د امریکایي ځواکونو ایستل ناممکن دي. بلخوا رسنیو داسې راپورونه هم خپاره کړي چې امریکا هڅه کوي 6 میاشتې نور یې هم د سرتیرو حضور وغځوي او د همګړۍ وتلو ته تیار نه دي. ایران وايي د افغانستان د سولې پروسې بشپړ ملاتړ ته ادامه ورکوي. ایران وايي د افغانستان د سولې له پروسې بشپړ ملاتړ ته ادامه ورکوي. د افغانستان لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ابراهیم طاهریان د بهرنیو چارو له وزیر حنیف اتمر سره په ټلیفون مکالمه کې د سولې پر وروستیو پرمختګونو خبرې کړې دي. ایراني لوري ویلي چې دوی د افغانستان د سولې له پروسې بشپړ ملاتړ ته ادامه ورکوي او په دې برخه کې همکاري ته تیار دي. اتمر هم د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې د هیوادونو همکاري اړینه بللې ده او په خبره یې د افغانستان سوله د ټولې سیمې د پرمختګ او دایمي ثبات سبب ګرځي. د امریکا ملي راډیو NPR په یوې تبصره کې ویلي چې ولسمشر بایډن ته پکار ده چې له افغانستان څخه خپل ټول سرتیر په ټاکلې نیټه راوباسي او هلته 20 کلنه بېمانه جګړه نوره ختمه کړي. تبصره کې راغلي که بایډن دا جګړه وغځوي نو د امریکا په تاریخ کې به دا جګړه نه د بوش، اوباما او ټرمپ جګړه یاد شي بلکې دا جګړه به نوې او د بایډن جګړې په نوم یاد شي. کاناډایي ډیپلوماټ وايي یو څوک باید په افغانستان کې د پاکستان نیابتي جګړه پای ته ورسوي. د پاکستان استخباراتي اداره د بین الافغاني مذاکراتو د ماتولو په لټه کې ده. کاناډایي ډیپلوماټان او د سیاسي مسایلو څارونکي چیریس الکساندر د استانبول په ناسته کې د طالبانو نه ګډون ته په اشاره ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارو یا ISI د بین الافغاني مذاکراتو د ماتولو او ناکامولو په لټه کې ده. نوموړي په یو ټویټ پیغام کې دغه راز ویلي چې په افغانستان کې باید د پاکستان استخباراتي او نیابتي جګړه نوره پای ته ورسول شي. هغه نړیوالو ته په خطاب کې ویلي یو څوک باید پیدا شي چې په افغانستان کې د پاکستان نیابتي جګړه پای ته ورسوي او د مذاکراتو د ناکامولو لپاره دغه هیواد هڅې ناکامې کړي. د دې ترڅنګ ګڼو نورو سیاسي څیرو هم د استانبول د کنفرانس لپاره د طالبانو نه تیاری او په دې اړه خپاره شوي راپورونه د تاسف وړ بللي دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست حیات الله حیات ننګرهار ولایت ته د خپل سفر پر مهال د امنیتي ستونزو د حل په موخه د لغمان، کونړ او ننګرهار ولایتونو او دغه راز د ولسوالیو له امنیه قومندانانو سره کتلي دي. د تخار ولایت د امنیت امیر ووژل شو. امنیتي سرچینې وایي د تخار د امنیت امیر محمد ابراهیم دوراندیش تېره شپه د تخار ښار اړوند سیمه کې د یو قاتل د نیولو په موخه تللی و چې د تلاشۍ پر مهال د هماغه قاتل له لوري په ډزو وژل شوی دی. سرچینه زیاتوي د پولیسو په ځوابي ډزو کې قاتل هم وژل شوی دی. قدرمنو کتونکو دا د دې مهال مهم خبرونه تر بیا نورو خبرونو چې ستاسو په حضور کې حاضرېږم تر هغې مو په پاک او بخښونکي خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.